السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په خوا کې یو غښتلی په خپلو خپو ولاړ خپلواک او د نړیوالو سره سیال افغانستان ولري. د پنجاب پالیسي او د پنجاب دغه نظام یعنی پاکستان د راوړلو مقصد د افغانانو په خوا کې هم دا دی چې دوی تل افغانان وځپي، وژني او د دوی دپاره د دوی بچیان د دوی ورونه داسې وروزي چې دوی په خپلو کې اخته وي او د دوی مقصدونه پکې پوره وي. د پاکستان پالیسي د خان پالیسي ده. لکه خان چې موږ او تاسې ګورو، د خان په کور کې ډاکټر، انجینر، پیلوټ، جنرال، وکیل، تجار او داسې خلک پیدا کیږي، داسې بچیان پیدا کیږي چې هغوی خپل واک په خپله سنبالوي او د غریب په کور کې نوکر، څوکیدار، ریړۍ والا او داسې خلک پیدا کیږي چې د دوی نوکري وکړي، ساتونکی، عسکر چې تل خواروزار وي. دا ځکه چې خان په خپلو بچو باندې زده کړې کوي، تعلیم ورباندې کوي، علم دیني او دنیوي علم ورباندې زده کوي او زمونږ ذهن د ملایانو په مرسته باندې داسې جوړ کړی دی چې دیني علم زده کړئ، په هغې باندې عمل نشته بیا، او دنیوي زده کړې چې دي دا کفر دی، دا تاسو د جنت نه لرې کوي، دا تاسې د خدای د ناراضګۍ سره مخامخ کوي. نو پاکستان یعنی پنجاب غواړي چې افغانستان د غریب د بچی غوندې په کور کې غلامان وزیږوي، په کور کې څوکیداران وزیږوي، په کور کې هغه خلک وزیږوي چې د دوی په اشارو باندې ځانونه ووژني، او په خپل کور کې انجینران، ډاکټران، پیلوټان، تجاران او غړ خلک چې بیا دوی ته موږ لاس اوږد نیولی وي. نو د عقل نه کار واخلئ، په خپلو بچو باندې زده کړې وکړئ، دیني او دنیوي دواړه زده کړې ورباندې وکړئ. د دنیوي زده کړو نه په غیر وطن پرمختګ او د خلکو د اوږد لاس نه چې تل به مو خلکو ته لاس نیولی وي هیڅ وخت نه خلاصېږئ. که غواړئ چې د چا غلامان نشئ، که غواړئ چې چاته مو لاس اوږد نه وي، که غواړئ چې خدای درنه راضي وي. نن زمونږ په وطن کې چې څومره زمونږ خویندې، میندې، لورانې په تورخم، په سپین بولدک، په غلام خان باندې او اپل او سپکېږي، دا ټول د دې نظام په غاړه دي. خدای پاک به د دوی نه پوښتنه کوي. نور قضاوت په تاسو باندې، تاسو ته یې پرېږدم. السلام علیکم ورحمت الله.